په کابل ښار کې د دوو لارو د جوړېدو خبر خپور شوی. په نوموړي ښار کې یوه پرمختللې او تر ځمک لاندې مهمه لار جوړیږي. دغه دوې لارې د ښار په کومو سیمو کې جوړیږي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په کابل ښار کې د یوې لارې د جوړېدو خبر لرو، خو پیل تر ځمک لاندې سړک پر چارو کوو. په برکي څلور لاره کې تر ځمک لاندې سړک لپاره 93 ګاډرونه تولید او چمتو شول، چې له دې اندازې تر اوسه 10 ګاډرونه په پروژو کې نصب شوي دي. دا ګاډرونه د چت او ترې لاندې سړک لپاره اصلي برخه جوړوي او د پروژې د استحکام په برخه کې مهم رول لري. د یادونې وړ ده چې دا ګاډرونه په یو معیاري چاپیریال کې تولیدیږي. لومړی ګول سیخ بسته‌بندي کیږي او وروسته پکې فولادي کیبلونه ځای پر ځای کیږي. دا کیبلونه د اړتیا له مخې د هایدرولیکي جیکونو په وسیله کشیږي. د کانکریټ تر اچولو وروسته کیبلونه له کش څخه ایستل کیږي او ګاډرونه لیږد او نصبولو ته چمتو کیږي. د کارتنو او کلا زمان خان سیمو ترمنځ د سړک جوړولو چارې روانې دي. د 8 او 14 ناحیو اړوند له کارتنو څخه د کلا زمان خان تر عمومي سړک پورې د نوي نښلیدونکي سړک د جوړولو چارې د پام وړ کاري پرمختګ لري او ځینې برخې یې قیر کولو ته چمتو شوي دي. دغه سړک چې 3070 میټره اوږدوالی او 30 میټره سور لري، د ښاري معیارونو په پام کې نیولو سره د پلو لارو، استنادي دیوال، لښتیو، ګلدانونو، د بایسکل چلولو لیکو، څراغونو، پر سړک د کرښو اچولو او نورو جزئیاتو په ګډون ډیزاین شوی دی. د کابل ښاروالۍ د برنامو او پروژو د تنظیم ریاست انجینران د دې پروژې له بیلابیلو پړاوونو څخه تخنیکي او فني څارنې ترسروي تر څو یې کارونه په ښه کیفیت او ټاکلي وخت بشپړ شي. د دې سړک په جوړېدو سره به د کابل د ختیځ زون په سړکونو کې ترافیکي ستونزې حل او ښاریانو ته به د تګ راتګ په برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.